بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قیامت تراتلو علامات او هغه نښې چې هغه د قیامت په نږدې کېدو دلالت کوي، د هغې بیان د الله په توفیق سره روانو. او په آخرني بیان کې موږ یو څو نښې بیان کړې وي. یو دا چې خلک به خوراک په ژبه باندې کوي د غوا په شان، غرونه به د خپلو ځایونو نه اخوا کړی شي، او قسمه قسم ټکنالوژیانې به راوځي. د دنیا د محبت تلاسه به خلک جهادونه پرېږدي. او آخرنۍ نښه دا بیان شوې وه چې بازارونه به ډېر شي، او بله ده چې یو بل ته به نږدې شي. د یو څو نښې بیان شوې وي په آخرني بیان کې سره د وضاحته او سره د تفصیله. نن به انشاءالله دا سلسله مخکې بوځو او یو څو نښې به نورې بیانوو چې هغه د قرآن او د حدیث نه ثابتې دي. یوه نښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ثابته ده، هغه دا چې په دې امت کې به د بوتانو بندگی شروع شي، او په دې امت کې به شرک بیا راشي. د دې نښه ده چې واضحه ده بلکل. په دې امت کې بیا شرک راتله، بندگی د بوتانو پکې شوې ده. څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده هم دقه شان شوې ده. اول به دلیل بیان کو په دې نښه باندې، او بیا به تفصیل کو باقي انشاءالله. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، او د حدیث په صحیح بخاري کې مشتي په کتاب الفتن کې راوړی. امام مسلم هم د حدیث راوړی دی. پای کې دا دی چې لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه. قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې د دوس قبیلې زنانه د هغه بوت خواته نه ورغلي چې هغې ته ذو الخلصه ویلی کېږي. دا زنانه به ګیر چاپېره د هغې نه تاویږي. یو بل حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه. امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه رحمهم الله دي ټول راوړی. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي تر څو چې زما په امت کې بعض قبیلې د مشرکانو په لار نه روانې شوي. یعنې لازم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه یم، لازم به په دې امت کې بعض قبیلې د مشرکانو په لار ځي او شرک به کوي، او بعض خو به له منډه د بوتانو بندگی پکې کوي. ګوره دغه یو بوت ذکر شو ذو الخلصه. دا ذو الخلصه دا یو کور په دې کې یو بوت پروت و پوخا جاهلیت په زمانه کې. او کم خاندان چې د عربو دوس مشهور خاندانو، هغوی به د دې بوت بندگی کوله.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا حالات بیا زما په دې امت کې داسې راشي چې بعض قبیلې او د هغوی زنانه او خصوصا د دوس قبیله د دوی زنانه به بیا دغه بوت له ځي او دغه ځي ته به ځي او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده همدقه شانې شوې ده لکه دغه بوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ذکر کړی ذوالخلصه د دې دغه شان بندګي شروع شوې وه لکه څنګه چې د جاهلیت په زمانه کې وه تر دې چې دعوت د شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په دې جزیرة العرب کې خصوصا شروع شو او بیا په دې علاقو کې نجد کې نو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د توحید طرف ته دعوت ورکو او هغه توحید چې خلکو کې پټ شوی ورک شوی هغه یې را ژوندی کو په هغه وخت کې د مسلمانانو مشر او د شیخ محمد بن عبدالوهاب مضبوط ملګری او د هغه په لار باندې روان امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود رحمه الله هغه څه کسان د مسلمانانو یو ټولګی ولیږو دقه ذوالخلصه بوت پسې نو هغه یې وران کړو دغه ځای یې وران کړو ها بعض آبادي د هغې پاتې شوه او بعض ورانه شوه د هغې نه بعد د دوی د باچایي ختمه شوه بیا نجد علاقې والا او دغه امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود د دوی د باچایي بیا ختمه شوه په حجاز باندې تر دې چې بیا یو باچا راغی چې د هغه نوم دی الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله پیژنې ملک عبدالعزیز څوک دی اوس چې د سعودي عرب کوم باچایان دي دوی پلار الملک عبدالعزیز رحمه الله اکثر خلک دا تپوس کوي که نه چې ولې د سعودي عرب دا ملک داسې امن او امان دی ولې نعمتونه پراخه دي ولې د یو ځای نه خلک راځي او د بل ځای نه راځي وجه دا ده بیا چې کله ملک عبدالعزیز رحمه الله په حجاز او خوش علاقو باندې مشر شو نو خپل کسان یې ولیږل د مسلمانانو یو ټولګی ولیږو او د دغه ذوالخلصه چې کومه آبادي بعض پاتې شوې وه د دغه درګاه او د دغه دربار هغه یې ورانه کړه بلکل یې وله نوم او نشان وران کړو ختم یې کړو وله هر څه او کومو چې تاریخ لیکلی د هغو دا وایي د ورانول چې په آخره پیر چا لیدلي د هغه وایي دومره مضبوطه آبادي وه چې یو کاڼی به 40 کسانو نشو خوځولی داسې مضبوطه آبادي کړې وه دې مشرکانو خو هغه آبادي ورله ټوله دړې وړې کړه ملک عبدالعزیز رحمه الله دا قسمه باچایان او دا قسمه مشران چې مسلمانان ورته ضرورت لري داسې باچایانو او مشرانو ته ضرورت نشي چې هغه په خپله ځي په درګاهونو او په دربارونو کې پراته وي هغه به د امت څه مشرتیا وکړي او هغه به څه مشري چې هغه په خپله دربار او درګاه سره عقیده جوړه ده او هغه په خپله د بوتانو سره عقیده جوړه ده داسې موحدین مسلمانان امامان چې هغه د پیغمبر په لارې داسې مشران پکار دي امت ته نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشنګویي کړې وه حقه شوه ښه دا په کوم کال کې تقریبا 1345 هجري کې یا 1344 هجري کې یعنې دومره مخکینی قسم نه ده د نن نه تقریبا 100 کاله مخکې د نن نه تقریبا 100 کاله مخکې ملک عبدالعزیز رحمه الله دغه ځای دغه بوت دغه درګاه دغه دربار هغه یې د دې مشرکانو هغه ختم کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که نه وی قیامت به دا وخته پورې نه راځي چې بیا د ذوالخلصه را تازه شوی نه او هغه شامل شو بیا په دې بل حدیث کې عامه خبره کړې ده چې زما په دې امت کې به مشرکان پیدا کېږي شرک به پیدا کېږي دا خبره پټه ده شتي که نشتي اوس هم بعض لګیا دي مناظرې کوي وایي چې تاسو څنګه وایي چې په دې امت کې به شرک راشي زم چې دوی په سترګو باندې ګوره پټۍ لګېدلې ده ړانده دي کاڼه دي که څه دي چې دوی ته دا پته نشته راشي چې زه درته د مسلمانانو په ملکونو کې دربارونه او درګاهونه وښیم
او بوت یوازې دې ته نه وایي ګورئ بعض دا وایي پیغمبر ویلي چې زما په امت کې به د بوتانو بندګي کېږي نو د بوتانو بندګي وی چا کړې ده دا ذوالخلصه بوت نه او دا فایده یاده کوي هر هغه شی چې د غیر الله نه د الله نه علاوه بندګي کېږي غیر الله چې خلک ورته پراته او سجدې ورته کوي معبود یې ته جوړ کوي طوافونه دې کوي دا بوت دی دلیل پرې ته ښیم بې دلیله خبره نه کوم الحمدلله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړوه چې خلک بیا بندګي کوي څه تې مه جوړوه بوت تې مه جوړوه ګوره خیال هم دی که نه وثن خو بوت ته وایي نو دا قبرونو ته چې پراته دي او د قبرونو نه چې طوافونه کوي او سجدې کوي دا زموږ په دې ملکونو کې خو دا هم د بوتانو بندګي ده که هغه هندوان کافران مشرکان ولاړ بوت ته لګیا دي بندګي کوي او دوی د پروت بوت بندګي کوي نور یو شی دی بوت خو دغه هم دی په هغه کې غصه نشته دنیا نه تللی دی نه څه اوري او نه څه ویني او دی ورته پروت دی څنګه پیشنګویي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې په دې امت کې به شرک بیا راشي هغه شان شوې ده نور په دې امت کې شرک راتله څه ته وایي او د دې شرک سخکري که دا څه بلا ده چې خلک خوري دغه شرک دی که نه د الله سره په بندګۍ کې نور خلک شریک کول مخلوق د خالق سره شریک کول په بندګۍ کې دې ته شرک وایي دا د اوسه پورې به اوس الحمدلله حالات لږ ښه شو د اوسه پورې به ورې اکثرو مشرانو دا نه وي چې پیره بابا را مدد شي او نه به تلو دا مشران دې قبرونو له حاجتونو له به نه تلو هلته بچي به یې نه بو هلته ښځې به یې نه بویې هلته و دا خبرې څه پټې پناه دي چې موږ ځان ننګاره کړو چې یاره نه 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 امت صفا دی بلکل موحدین دي ټول چا ویلي چې ټول موحدین دي شرک په زور او شور سره په ډیرو مسلمانانو ملکونو کې روان دي الحمدلله بعض ملکونه لکه خصوصا د خلیج دا ملکونه او بیا په هغې کې خصوصا د سعودي عرب دی ته الله ساتلي دي بلکل صفا ستره ملک دی د دوی چې کوم نشهیز او د دوی چې کوم لیوني په دې روډونو باندې ګرځي تاسو ویلی که نه دا هم ټیټ کړنګېدلي موحدین دي دا کوم لیوني چې دلته ګرځي د دې سعودیانو لیوني هم ګوره موحدین او زمونږ هغه ځوان به په منبر باندې ناستي او د شرک او د کفر قصې به خلکو ته کوي او ملا به ملا په توحید نه دی پوه ملا به د خوبونو او د دروغو قصې بیانوي ملا به په جومات کې ګډېږي ملا به په جومات کې د شرک قصې خلکو ته بیانوي ملا به بدعت او خرافات بیانوي پاتې عوام چې د دغه مولا شاګردان یې هغه به په څه حالي چې د مشر دا حالي نو خبره ما دې پورې کوله چې دا ملکونه دي الحمدلله الله ساتلي صفا ستره ملکونه دي او یک یوازې پکې د الله بندګي کېږي یک یوازې د الله بندګي کېږي هکه څوک پکې څه د خپلې قصې کوي نو پناه یې کوي ښکاره یې نه شي کولی اوس یو سړی په کور کې ځم دا زمونږ دا به دا عجم به او د اجنبیان به دوی به لګي دا کارونه به کوي نو اولنۍ نښه په دې درس کې هغه څه شوه په دې امت کې به د بوتانو بندګي کېږي بیا او شرک ته به بیا بعض خلک واپس کېږي د هغې نه بعد بله نښه ظالمان پولسان به راښکاره شي د هغوی سره به چابکونه یي په هغې باندې به خلک وایي د خلکو سره به ظلم کوي ابو امامه رضی الله عنه حدیث دی امام احمد بن حنبل امام طبرانی امام حاکم راوړی دی يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال د
د دې امت کې به په آخر زمانه کې به سړي پیدا کېږي او قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان په آخر زمانه کې به په دې امت کې داسې خلک پیدا شي معهم اسیاط كأنها أذناب البقر د هغوی سره به چابکونه وي د هغوی سره به درې يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه سحر ماښام به هغوی د الله په غضب کې یو بل حدیث دی په صحیح مسلم کې دی صنفان من اهل النار لم ارهما دو قسمه خلق دي چې دا جهنميان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما لا نه دي لیدلي یعنی زما په دې زمانه کې نشته یو قسم پکې دا دي قوم معهم سیاط كأذناب البقر هغه قوم چې د هغوی سره به چابکونه وي درې به یې ورسره لکه څنګه چې د غواګانو دا لکۍ دي یضربون بها الناس په هغې باندې به خلک وایي او یو حدیث کې دا راځي بل حدیث دی په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه ته دا خبره کړې وه وایي که زمانه د باندې اوږده شوه او پاتې شوې ژوند دې که اوږد په دې شرط ان ترى قوما في ايديهم مثل اذناب البقر ته به داسې قومونه ویني د هغوی سره به داسې د سزا ورکولو دپاره داسې صحیح په لاسونو کې لکه څنګه چې د غواګانو د لکۍ دي یغدون فی غضب الله ویروحون فی سخط الله سحر ماښام به هغوی د الله په غضب کې اخته وي الله به هغوی ته په غضب کې ګوره امام نووي رحمه الله څومره پخوانی عالم دی هغه د دې حدیث لاندې دا لیکلي دي وی هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هغه زمانه کې هغه وی د نن تقریبا 200 کاله مخکې هغه دا خبره کوي څه د پاسه 200 کاله مخکې چې دا نښه راښکاره شوې ده نو د دې علاقو چې کوم مشران دي د هغوی سره هلکان دي پولسان او د هغوی سره دا چابکونه وي او دا دورې ورسره وي او دا خلک ویي راویاسي ظلم ورسره کوي مقصد دلته دا بیانول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ظلم به کېږي دا پولسان به ظلم کوي خصوصا چې د علاقو د مشرانو سره کم دي د ملکونو د مشرانو سره کم دي نو هغوی به پکې ظلم کوي لکه اوس د دوله عثمانیه نږدې وخت کې تېره شوې ده عثماني چې کوم ریاست و په هغې کې دا خبره واضحه وه بلکل تاریخ والا لیکي چې دا واړه واړه هلکان به هغه به د پولیسو کې د حکومت سره او دا چابکونه به یې نیولي وو هسې چې به څوک تېرېدو د ملاله به یې وله رااچوي مشرانو سره چې څوک به طاقتور و داسې خپل زور به یې راښکاره کوو متکبر به و غرور به پکې و هغه به داسې په لاس کې ځان سره ګرځو ده نن سبا هم داسې شتي ډېر پکې داسې شتي اگر که په دغې باندې سزا نه ورکړي د هغې سزا هغه دور لاړ اوس ورسره چې دی لوړي چوکۍ ټوپکي تماچۍ او ظلم به کوي ډېرو ځایونو کې به تا ته داسې پولسان میلاو شي او داسې کسان به میلاو شي چې مشران ترې خبر هم نه وي او هغه خپل ظلم کوي ګوره د ډېرو نه پکې مشران خبر هم نه او دې غریب به الف ته لوړ وي نه به تعلیم کړی نه په دین پوهېږي نه په دنیا پوهېږي بد اخلاقه ظالم د خلکو نه به رشوتونه علي په زور به خلک وهي ټکوي به که په لاره څوک ویني په ګاډي کې ناست هغه به تنګوي که پیاده څوک روان وي هغه به تنګوي ډېرو ملکونو کې داسې شتي نو دا نښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه دې حدیث کې بیانه کړې ده چې داسې قومونه به پیدا شي داسې سړي به په دې امت کې پیدا شي چې هغه به د خلکو سره ظلمونه کوي هسې به یې وایي راوایي د دغه
څنګه چې امام مسلم رحمه الله ویلي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نښه ده هغه چې څنګه ویلي دقه شان شوي دي څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده هماغه شان ده اما تاسو امام نووي رحمه الله وی زمونږ په دور کې دا راښکاره شوي دي د دې مشرانو سره چې کوم پولیسان ګرځي شرطه ورسره ګرځي د هغوی سره په هغه وخت کې دا چابکونه او هسې به دا خلک واله راواله ظلمونه به یې کول او بیا دا سلسله روانه نو نن سبا هم ډېرو ملکونو کې به تا ته داسې میلاو شي چې هغوی ظلمونه کوي یا د مشر په امر سره او یا چې مشر خبر نه وي نو دا دوه نښې شوې درېیمه نښه په دې درس کې هغه ده انتشار الاسلام في ارجاء الارض په عامه ځمکه باندې به اسلام خور شي حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابن حبان امام طبراني حاکم دې ټولو دا روایت راوړی دی د مقداد بن الاسود رضی الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها وی د ځمکې په دې مخ به داسې کور پاتې نشي که هغه کور د خټې نه دی او که د ګټې نه جوړ دی او که د سیمټو نه جوړ دی او که د وړۍ نه جوړ دی او که خیمه ده او که وقتي تور دی او که هر شی دی مګر اسلام به ورته داخلیږي یا به عزت ملاویږي دې کس ته چې اسلام قبول کړي عزتمند شو او یا به پې ذلت راځي خو اسلام به رسي ځکه بل حدیث کې دی امام احمد امام طبراني امام بیهقي راوړی تمیم الداري رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار د اسلام دا خبره به دومره خورېږي لکه څنګه چې شپه او ورځ خوره شوې ده نو شپه او ورځ خو په ټوله دنیا ده دغه شان به د اسلام الله په ټوله دنیا کې خوروي ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين او داسې کور به پاتې نشي په دنیا کې چې هغې ته اسلام نه وي ورغلی چې چا قبول کو عزتمند شو چې چا قبول نه کو هغه به ذلیله شي یو حدیث ته ډېر ناشنا امام طبراني راوړی دی عباس رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یظهر هذا الدین دا دین به الله راښکاره کوي دا دین به الله زورور کوي دا دین به الله خوروي حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله دا دین به دومره خور شي چې په دریابونو باندې به واوړي لري لري کوم ملکونه چې دي په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله خو اسلام په دې نږدې علاقو کې و نه لري لري د دریابونو نه به واوړي د انګریزانو ته او دې ملکونو ته او دې ټولو ته به ورسي نو یو سړی وایي چې ولې داسې شوې ده سو او دقه شان شوې ده ځکه موږ چې دا کوم نښې کمې نښې بیانو دا هغه نښې بیانو چې دا راښکاره شوي دي دې حدیثونو کې سوچ وکړه او حالاتو کې سوچ وکړه اسلام په زور او شور سره خورېږي که هغه د ځمکې مشرق دی او که د ځمکې مغرب دی تاریخ اوچت که حالات وګوره چې د اسلام څه وخته پورې کمزوره و بیا الله سبحانه وتعالی څنګه خور کو په خلکو کې تر دې چې غرب والا انګریزان
هغوی په خپلو میټینګونو کې او مشورو کې دا یو اهم پوینټ دی چې د اسلام دا خورېده د دې مخنیوی څنګه وکړو ځکه هغوی دا وایي چې زمونږ ثقافت او زمونږ ملکونه او زمونږ دا بادشاهیانې چې به زمونږ نه ځي نو د هغې هم دقه وجه ده چې د اسلام به دلته راځي نو هغوی زمونږ په شان اوده نه دي لکه موږ خو زمونږ سره خو یو څو غمه دي خېټه ډکه که مزدوري وکړه دیاړي ده نور دې نه دی خبر هم نه دی چې اسلام څومره خور شوی دی څومره نه دی خور شوی مسلمانان کمزوري دي که زورور دي مسلمانانو سره چا زیاتې وکړو ظلم وکړو راشي دعا ورته وکړه نه 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 د دې غریب سره دا غم دی چې څو ریاله یې وګټل دې میاشت کې د دې غریب سره دا غم دی چې کلي ته به کلی ځي او ښځه به کلی یې او شهوت به څنګه پوره کوي دا د کمزورو او د وړو خلکو سوچونه دي او د غټو خلکو او د درنو او د اوچتو مؤمنانو سوچ هغه اوچتي د عام مسلمانانو په باره کې سوچ حدیث کې راځي که نه چې المؤمن للمؤمن کالبنیان مؤمن د مؤمن دپاره د یو دیوال حیثیت لري چې یو خښته لري کې ټول دیوال خرابېږي منګه دا وایو په بل ځای کې د ظلم کېږي بل ځای کې د مسلمان تباه و برباد شي خو چې زه ښه یم داسې ده که نه چې ما ته امن یو ډوډۍ میلاویږي او دیاړۍ له ځو او کار له ځو بس ته خو لا دا وایې چې د بل زوی د مسلمان سره دې سوچي د دې ځوان شی سره کټ خوا کې چې د کوم مسلمان کټ پروت دی د سره د هغه سوچ نشته دا مسلمان ورور د ډېر وخت نه کار نه یې تللی دله څه کار وګوره نه نه دا مسلمان غریب بیمار دی کلي ته تله غواړي دله څه ټکټ کې مرسته کول غواړي نه وړه درکوه پاتې لا دا چې رور غم خپل رور چې د مور پلار نه پیدا وي د هغه سره هم بغض او حسد کوي که دیم چېرته په سخته کې ونښلي نو ښه به خوشحاله شي چې په مسلمان باندې سخته ویني او په خپل باندې او په رور باندې به سخته ویني په هغه رور چې د مور پلار نه پیدا دی په هغې باندې هم خوشحالېږي دا مسلمان به تاله د نورو مسلمانانو څه غم وکړي خو الحمدلله د الله دا دین داسې بېغیرتو ته او داسې بېایمانو ته ضرورت هم نه لري دین د الله زورور دی که څوک یې مرسته کوي او که څوک یې نه کوي که څوک د دې قافلې سره ملګری شو خپل عزت به جوړ کړي که څوک ملګری نه شو ځان به ذلیله کړي دا مه وایه که زه ومنو اسلام به مخکې ځي چېرته دا سوچ ونه کړي چې زه یې مه اسلام ترقي کوي نه نه ته دې د سره یې نه ستا په شان دې په لکاو د سره یې نه او دا دین به د الله زوروري صرف په کومه حساب چې ما کتلی دی په بعضو مجلو کې او د انټرنیټ په بعضو ویب سایټو کې صرف په امریکا کې څه د پاسه 2000 جوماتونه د مسلمانانو دي په برطانیه کې چې کله د اذان وخت شي د الله اکبر اذانونه به اوري د هر ځای نه مسلمانانو جوماتونه دومره ډېر شوي دي یوازې صرف په فرانس کې دننه څه د پاسه 1400 جوماتونه د مسلمانانو دي داسې ملکونه چې نوم به دې هم نه یې اورېدلی هلته هم د جوماتونو څه کمی نشته د مسلمانانو په ایټالیا کې دا بعض ملکونه ګورې په کفر کې ډېر سخت دي اجازتونه هم نه ورکوي د هغې باوجود الحمدلله هلته جوماتونه جوړ شوي دي اوس ایټالیا کې وګوره څه د پاسه 200 جوماتونه د مسلمانانو دي او ښه باقاعده په اخبارونو کې هغوی دا خبره ورکوي لکه مشهور اخبار دی د امریکې ټایم ورته وایي ټایم تاسو به لیدلی وي په
په هغې کې دا خبره لیکلې ده ښه باقاعده په یو اخبار کې نشر کړې ده وایي د اسلام دا نور به بیا یو پیر تیزیږي خو دې پیر له به هغه شان نه څنګه چې مخکې و ولې وایي مخکې به اسلام زورور کېدو د مشرق د طرف نه دا زموږ د ملکونه او د علاقې یادولې وایي دې پیر له به دې غرب نه مخکې کېږي غرب د هغوی د ملکونه دي مطلب دا دی چې د اسلام د انور پر روانو ورځو کې دا دغه انګریزان په خپله ګواهي کوي وایي د اسلام د انور پر روانو ورځو کې په دې ملکونو کې به راښکاره کېږي دا لږ منع کړه منع کړه مې پرېږده منع کړه نو دا د هغوی خپله ګواهي ده چې دا نور به په کوم ځای کې راخیږي هم د دوی په دې ملکونو کې هغوی ته په خپله پته لګېدلې ده د فرانس یو اخبار ما ته یو ملګري رالیږلی و چې په هغې کې ښه متخصص خلک هوښیار خلک پوه خلک هغوی دا خبره لیکلې ده وایي دا اسلام به زموږ چې څومره سوچ دی نو هغه وخت نږدې دی چې د اسلام به په ټوله دنیا کې عام کېږي سره د دې هغوی سره دا خبره کړې ده وایي سره د دې چې دا خلک یې کمزوري دي خو په دې دین کې وایي داسې طاقت پروت دی په دې اسلام کې چې دا به زورور کېږي کوم چې زموږ سوچ دی وایي یوازې په جرمن کې په یو کال کې دننه صرف دا د یو کال خبره ده په جرمن کې 80,000 نسخې د قرآن خرڅې شوي دي ترجمې والا عمدې کافرانو اخیستي دي وایي موږ ګورو چې د قرآن څنګه کتاب دی 80,000 نسخې د ترجمه کړی شوي قرآن دا د انګریزانو اخیستي دي زمونږ هغه راشي یو لسو قرآنونو ته ضرورت وي څوک عربی خو ته نه معلوم چې یو لس قرآنونه وایي او بیا چې لاړ شي په دوی په عربو پسې به شروع کړي یاره منې پښتانه دینداره به منې د پښتنو دینداري نه ده دا به منې مضبوط خلک دي په دین باندې او د غرب په څوکه کې به د دوی په علاقه کې جومات جوړ شوی په هغې به د عربي نوم لیکلی شوی دا نه چې هلته ټول خلک غریبانان دي راشي داسې د ځمکو مالکان درته وښیم چې پوره کلي د هغوی دي خو بس دغه د الله د دین باندې چې خرچه راشي نو بیا ورته کله عرب یاد شي کله بل زما خوا ته یو راغلی و تاسو دا قصه ما څو پیرې وکړه په دغه ځوان به هم ډزې شوي چې زوی پیدا شوی او ده ته به هم په غوږ کې اذان کړی ما پسې راغی یاره وایي څه کار مې دی تا سره وایي څه کار دی څوک خو ورته نه دی معلوم وایي څه دپاره وایي جومات کې 2 پنکې پکار دي نو مې پنکې خو ګرانې دي یو پنکه په 80 ریاله ده ښه پنکه نو 2 دا خو 120 ریال شو نو دا خو به راټولول غواړي زما بې شرمه بې ایمانه کور کې چې ته لګیې د روخام لګې او د بجلۍ سیسټم کې چې د چا نه دې چانده غوښتلې ده چې ما له 80 ریاله کې زه به کور کې پنکه لګوم نه وجه دا چې کور دې ته قدرمند دی ځکه په خپله لګیې خو چې کله د الله کور شو نو بیا ته راغلی 120 ریال دې دپاره عربی ګورې مدرسه دی چې قرآنونه پکار دي شل ته شل قرآنونه نشي اخیستی دا دومره غټ کیلې شل قرآنونه د الله کور له نشي اخیستی جومات له 50 قرآنونه نشي اخیستی ته د افسوس مقام دی خو هغه سړی به پوه شي چې په زړه کې ایمان ژوند دی چې ایمان مړ شي هغې ته به څه هغه باندې بیا جنازه وکړه ځکه چې هغه مړ دی ما وی ما صرف په جرمن کې په یو کال کې څو قرآنونه قرض شوي 80,000 او دا د انګریزانو اخیستي دي موږ اسلام مطالعه کوو ښه دا د تقریبا د نن نه 15 کاله مخکینی خبره ده د دې امریکې یو
اخبار دی نیویارک ټایمز ورته وایي په هغې کې دا خبره لیکلې وه وی دې کاله تقریبا 38,000 امریکندیان چې دی هغه مسلمانان شوي دي په یو کال کې دننه په یو کال کې دننه 38,000 امریکندیان انګریزان د اسلام ته ننوتي دي دا نور هېڅ هم نه دي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي دي او څومره چې دا کافران کوشش کوي چې زموږ دا دین کمزوری کي دومره الله دا دین راښکاره کوي او الحمدلله د دې دین د حفاظت ذمواري رب العالمین اخیستې ده که دا ټوله دنیا یو شي که نه دې دین ته نو هم به څوک ختم نه کړي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الله وی دوی د خولې په پوکي باندې زما د دین رڼا ختموي نو کوم ځای کې د الله د دین رڼا او د زورور دین او د دوی د خولو هغه پوکي په پوکي باندې به دوی څه وکړي دا خو د دوی کوشش دی خو الله وی واورئ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله وی دا خبره ما په ځان لازم کړې ده چې د دې دین د رڼا به زه خورومه اگر که کافران دا خبره نه خوښوي هغه رڼا الحمدلله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې دي د اسلام دعوت په زور او شور سره روان دی دنیا د دې انګریزانو دا ډمان او کلاړیان او مالداران لګي د اسلام ته داخلېږي اسلام ته داخلېږي اسلام مطالعه چې دې وکړه او ځان دې به پوه کړو نو بیا به ته په کنټرول کې نه یې اټومیټیک به ستا د خولې نه دا خبره وځي چې حق دین هغه هم دقه دین دی إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الله وی کافران خو لګیا دي ډېر مالونه لګوي چې دا خلک د الله د دین نه بند شي لګیا دي کافران مالونه هم لګوي او علمونه هم لګوي او ټول سوچ دقه دی چې څنګه به د الله د دین نه خلک منع کي الله وی فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يجيب دا مالون ملغي او دق مالون بدا دوي دا حسرتون و ندامتون سبب گرزي ثم يغلبون او الله بدا الدين و دا اسلام مسلمانان دا طول بدا غالبا كي بريد دوي دا مالون لغي سحر ما خام دي د انګریزان د یهودو نصارا د هندوان د مشرکان منافقان د دوی جاسوسان د دوی ملګري لیبرل علمانیان چې څومره دي د ټول دی یو شي د دین به بیا هم زوروري دې کې څه شک شته نشته زره برابر پکې شک نشته والله غالب على امره الله زورور دی چې کومه خبره وکړي به یې پوره کوي وکلمة الله هي العليا او خبره د الله ده بیا ډېره اوچته خبره ده زوروره خبره ده دغه دین دی الحمدلله چې کله په دې غټو غټو دعاتو باندې پابندیانې ولګوي لکه پابندي په څه لګوي لکه مشهور عالم د انډیا ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله چې هغه متخصص دی په دې ادیانو کې هغه یو مشهوره مناظره کړې وه د هغه عیسایي سره پته نه تاسو اورېدلي که نه اورېدلي ویلیام کیمبل سره هغه تاریخي مناظره وه تاریخي او داسې حال یې ورسره کړی ما هغه مناظره ټوله کتلې چې د هغه نه وار پر خطا شوي چې دا زه په څنګه سړي باندې اورېدلی نو بیا اعلان وشو وایي ده باندې پابندي ده دی به د انګریزانو په ملکونو کې بیانونه نه کوي او دی به مناظرې نه کوي لکه ولې پې پابندي لګوي چې ته په حق یې راښکاره شي
ځکه یو کس په اعتراض وکړو انګریز و وایي ستاسو په قرآن کې غلطیانې دي هغه ورته وایي وایه یوه وی یوه غلطي دا ده دا په دې قرآن کې غلطي ده او تاسو وایي دا د الله کلام دی د غلطیانو نه پاک دی هغه ورته وایي دا کوم کتاب چې دې لاس کې دی دا خو پلانې کتاب خو نه دی که نه کتاب نوم یې ورته واغست هغه داسې غلی غلی شوه کتاب یې داسې کوي دا کتاب ما کتلی دی که اتیش غلطیانې لیکلي ته د کتاب نوې ګورې او ما ته خبرې کوي نو واوره جواب د دې اتیش واڼو ځکه چې ته ما ته لا یوه یوه وې اولنۍ دې دا شوه دویمه دې دا شوه درېیمه دې دا شوه د هغه دا خوله یې وازه پاتې شي چې دا خو لا پرېږدي چې دی خو د خپل دین نه خبر دی او دی اوس ما کتاب لاس کې نیولی دی او زه چې په ده باندې اعتراضات وکړم دین هم خبر دی چې دا تا دغه کتاب راوړی دا د الله هغه دین دی چې الله خادمان پیدا کړي د دین د حفاظت لپاره هغه خادمان خاورو له لاړ شي دین د الله څه شي هغه پاتې شي که دا دین د چا په ختمېدو سره ختمېدی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات سره به دا دین ختم شوی وی دین بیا هم پاتې دی الی قیام الساعه د قیامته پورې به دی الله دې موږ نه د دین خادمان جوړ کړي تاسو ګورئ دا سوچ مه کوئ چې زه به د دین ملګری شم زه به دین له فایدې ورکوم او زما د لاسه به مخکې شي نه که ته په دې قافله کې موږ سره ملګری شوې او په دې کشتۍ کې کېناستې نو خپل ځان به بچ کړي او ځان له به عزتونه جوړ کړي او ثوابونه به وګټي چې کېنناست خپل نقصان به وکړي د سویمه نښه شوه درېیمه څلورمه نښه په دې درس کې هغه دا دی چې داسې زنانه به راښکاره شي چې هغه به بدنونه به ښکاروي لغړي توغړي به وي دا یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دا شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه قسمه خلک ذکر کړي دي دا لا ما لیدلي نه دي یو خو موږ ذکر کوو مخکې ګڼو کوم یو ظالمان پولسان دویم قسم کوم یو دی هغه دا دي ونساء کاسیات عاریات او هغه ښځې چې جامې به یې اغوستې او لغړې به ممیلات مائلات نور به هم کږی په خپله به کږي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة او سرونه به یې داسې لکه د اوښ د قب چې له پاسه په هغه باندې کمي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها جنت ته به نه ځي ننوته خو پرېږده د جنت خوشبو به پې مللی وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا اگر که د جنت خوشبو د ډېرې لرې لرې ځایونو نه په سړي لګي خو په دوی باندې به د جنت خوشبو هم نه لګي دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی اوس دلته د دې حدیث وضاحت کوو چې په دې مسله باندې پوه شو هغه زنانه به راښکاره شي کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او لغړې به یې د دې څه مطلب دی د دې خبرې څه مطلب دی نو علماو ډېر مطلبونه ذکر کړي دي بعض به دې ذکر کړو یو معنی دا ده کاسیات من نعمت الله عاریات من شکرها د الله نعمتونه به یې ډېر اغوستي او لغړی به مطلب دی چې ناشکره به وي داسې زنانه به پیدا شي چې نعمتونه د الله به ډېري او کوي به څه ناشکري د علماو له الله ډېر جوور دماغ ورکړي و دې خبرې ته سوچ کول بعضو دا مطلب دی چې علما بس مزي وکړي په کرسۍ او په منبر باندې کښېني او ذهن کې چې څه راځي هغه وایي ذهن کې چې څه راځي هغه وایي نه د ځان ستړی کړی دین یې زده کړی دی هغه بیانوي او چې داسې هر سړی په دې کرسۍ کېناستی شي ته راشي خبرې وکړې اوسو بیان کې دا دي نو زنانو کې دا بیماري شتي
حدیث کې راځي که نه که ته د یوې سره ټوله زمانه ښه وکړې او بیا معمولي جګړه دې ورسره راغلې وي تا ته وایي تا څه کړي دي ماله اکثر دا ښځه خاوند ته دا خبره ډېره کوي معمولي اختلاف چې راشي او دې سړي به خاورې کړی ځان د هغې دپاره خو چې معمولي خبرې دوی منځ کې راشي نو دا ښځه ورته ووي تا څه کړي دي موږ له پلانې ته وګوره او پلانې ته وګوره او د هغې هغه بچو ته وګوره نو هغه هر څه له پسې له وکړي بل د دې ښځې سره به ډېر صحیح خو ګوري نورو ته لکه د دې به په کور کې ښه کپړې پرتې خو د دې شکر نه ادا کوي دا ګوري هغه کپړو ته چې هغه واده په پروګرام کې هغه نورو زنانو هغې ولید خپل به ورسره هم کالی پروت دي سره به پراته خو دا به نورو ته ګوري خپل کور به هم ښیي خو دا به نور هغه ته پس ښیي شکر نه ادا کوي یو معنی دا ده چې داسې زنانه به پیدا شي چې د الله په نعمتونو کې به پټي خو لغړې به وي ناشکره به وي دویمه معنی پکې دا پرته ده چې جامې به یې ښه درنې درنې اچولي خو لغړې به وي د نیکیانو نه نیکعمله به نه وي هسې لباس به یې مزېدار اچولی بس لکه د یو نیم سړی چې ویني که نه هغه خلک وایي که د پلاني په شکل باندې هندو مسلمانېږي خو د روپۍ سړی نه وي او چې ته ویني د شکل نه ته به حیران شي یاره که دی دا دی هغه غریبي سوم نه نه پکې د الله بندګي د ګناهونو نه ځان نه بچ کوي هر قسمه ګناه کې واقع دی علم ورسره نه وي عمل ورسره نه وي هېڅ پکې هم نه وي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله یو پیر درس وکړو درس نه بعد وي که چا سره څه سوالي نو درس په دوران کې یو سړی راننوتی و چې هغه یو غټ پټکی اچولی او مزېدار په هغه وخت کې به د علماو چوغه استعمالوله ډېره هغه هم دغه چوغه اچولی او ښه مزېدار پټکی اچولی په دغه ورځ د امام صاحب په خپو باندې دړو هغه پرې درس کې د خپې غځولي هغه ډېر محترم خلک او نن سبا شاګرد چې دی خپه غځولي او داسې استاذ ته داسې ناسې ډډی لګولي او د هغوی هغه استاذانو به خپې نه غځولي وایي دا موږ د الله دین بیانو دا به د الله دین بیادبي دی خو په هغه ورځ هغه بیمار نو شاګردانو ته وایي زما به د خپو ډېر درد دی نن به دا خپې وغځو دغه ځوان چې راننوتو دا چې صرف شکل دی عمل نه وي نو هغه د خپې راټولې کړې هغه وایي که ستا چې د بل علاقې نه څوک عالم راغلی نو د دې عالم بې ادبي ونه شي بیا چې وي که څوک سوال کوي جو هغه لاس اوچت کوي زه به سوال وکړم امام صاحب بیا سوچ وکړي چې الله دې خیر کړي ځکه چې څنګه چې د پټکې غټ دی خو سوال به هم غټي او څنګه چې چوغه مزېداره ده دغه شان به سوال هم مزېدار وي درون او موړ سوال به کوي دی وی امام صاحب چې یو سړی روجې ونیسي دا به کله ماتوي زه دا سوال خو له بیا هم مناسب دی لکه داسې صحیح ده چې دا خو ډېر په دې دلالت کوي چې علم ورسره بلکل نشته خو بیا هم یو سوال دی نو هغه ورته وایي چې نور ډوب شي روجتي به روژه ماتوي ښه نو دلته اشکال دی هغه وایي څه اشکال دی وایي که نور ډوب نه شي اشکال دا دی که نور ډوب نه شي نو بیا به څه کوو هغه خپې وغځولې وایي ظالم زویه به موږ داسې دردونه تېر کړو او خپې راټولې کړې وي چې لکه چې ته څوک راغلی دی او د هر څه نه خالي وګوري نو دا زنانه لباس به یې ښه مزېدار خو د الله د بندګۍ نه به دوی خالي یو معنی پکې دا پرته ده دویمه معنی درېیمه معنی بعض بدن به پټ کړی او بعض به ښکاروي او د دې سره بله څلورمه معنی هغه دا ده چې جامې به یې اغوستي خو هغه به داسې وي لکه چې نه یې اغوستي او دا معنی واضحه ده دا او د اخرنۍ دا بله د دې نه چې کومه مخکې وه چې جامې به یې اغوستي وي او نه یې به یې اغوستي یعنې بعض بدن به یې ښکاري او بعض به یې پټ کړی او یا دا شو چې اغوستي دي خو هغه داسې دي لکه چې نه دي اغوستي او نن سبا دا خبره بلکل ښکاره ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره کړې ده
چې داسې زنانه راښکاره شوي دي. نو زه هم الله دې رحم وکړي په امام ابن تیمیه او ابن کثیر او نووي باندې چې دوی زموږ په دې زمانه کې چې ګورئ څه به وي. د هغوی په زمانه کې هغوی دا خبره وکړه. خو دې زنانو کې څه صفت دی؟ اولنی صفت ذکر شو. څه دی؟ کپړې به اغوستي خو هغه داسې دي لکه چې نه دي اغوستي. اوس یو زنانه روانه او با شکر ادا کړي وایي برقه استعمالوي نه نه چې حجاب کوي. په هغه حجاب کې په هغه برقه کې چې کومه استعمال کړې ده د بدن هر حصه پکې جدا جدا ښکاري. نو دی اوس کپړې اچولي دي او دې لګړه داسې قسمه زنانه به پیدا شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې ده او دا دغه زموږ د زمانه ده. که څوک وایي چې نه ده نو دا به زه یم چې ډېر متکبر جاهل وي. بل صفت به وکړي دا دی چې مائلات ممیلات کږي دي او خلک به کږی. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې په خپله هم بېدینه دي، دا زنانه بېدینه دي او نور خلک به هم د الله د دین نه اړوي. کږي دي په خپله او نور هم کږی. بله معنی پکې دا هم پرته ده چې په خپله بې حیا دي، بې شرمه دي، غلطو کارونو والا دي او کوشش به دا کوي چې څوک بل څوک هم د دوی په دې لار روان شي. لکه اوس یو زنانه بازار ته راوتې ده، لنډې تنګې جامې یې اچولې دي او خوشبو یې لګولې ده او یو ته په نازه دا سره ګوري، بل ته په نازه دا سره ګوري او کله خاندي او کله د سینډلو ټکا خلکو ته اوري او کله د پانزیب وغه شور خلکو ته اوري. دا اوس په خپله هم کږه ده، ورانه ده، د الله د لارې نه کږه شوې ده او کوشش کوي چې ته بل یو مسلماني چې هغه هم ځان سره کوږ کړي. او څه ډېرې دي دا زنانه نن سبا، څه ډېرې دي. یعنې موږ دا هم نه وایو چې بعض راوتي دي، ډېرې زیاتې دي. لاړ شه بازارونو کې وګرځه که زما په دې خبره دې یقین نه وي. خو بازارونو کې چې ګرځې م احتیاط به کوې ځکه چې کږي دي او نور هم کږی. ځکه موږ وایو چې شریعت دا خبره کړې ده چې مه ځئ بازارونو ته بې ضرورته. شریعت هسې یو خبره نه کوي، خو دا پکې فایده ده چې په دې بازار کې دا قسمه کږې زنانه ګرځي او تا به هم کوږ کي. ګورئ بعض زموږ د یاران وځي وایي پښتانه به ولاړ وي سا ازادو. سا کوم ځای کې ازادی؟ بازار کې. څومره فتنې ته ځان ور واچو. یو خو دا ډېره نامناسبې زنانو په منځ کې یو سړی کته ځي او بره شي. ما یو پیر یو بازار کې تللی وم، ځان سره مې واړه بولي وو، څه سامان مې اخیستو او سمه ګڼه وه او یو پکې ګرځي کته ځي او بره ځي، سترګې ډوبې ډوبې تورې کړې وي او تسبیح ورسره هم لاس کې وي. ما نه صبر ونه شو ځکه چې د خلکو ته بد بد کتو، او زه پسې ورغلم، دعا سلام مې ورسره وکړو. مایي صاحب دلته څه کوې ته؟ وایي نه مایي چې ځان له به څه والم. نو مایي زه خو چې دې نه منو پاو ساعت نه زیات پوه شو چې ما لیدلی تا خو شی لاس کې نه دی راغستی. یو ځای کې کته کېږي او بره کېږي او بل ځای کې زما دې ځای نه ځان شرمې، قوم شرمې، خلک د پورې خاندي. ستا خور مور نشتی؟ ستا کور کې زنانه نشتی چې دلته راغلی سیل کې؟ ته دلته څه ازادې؟ پردو زنانو په منځ کې کته ځي او بره ځي. دویم په څومره غټه فتنه کې دې ځان اچولی دی. دلته ایمان د سړي خرابېږي. چا سره چې د ایمان غمي هغه بې ضرورته او بازارونو کې نه ګرځي. دا زموږ د پښتانه دي، دوی کې دا بیماریان شتي. ما نه به خفه کېږئ نه، زه دلته دې دپاره نه یم ناست چې د پښتنو صفتونه به کوم. زه دې دپاره ناست یم چې کومه بیماري ده د هغې علاج وشي. نو یو پکې دا عیب دی، بل عیب پکې دا دی چې یو سړی به سامان له رواني او نور به ورسره سوي 4-5 به یې لکه څه کوي دې کمبله دي وایي. نو کمبل خو دی دی، تاسو له 5 سره سره روان یې. د ایمان حفاظت وکړه خپل. بازارونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بازار دلته جنډه شیطان خپله نهله کړې ده.
شیطان دغه ځای کې جنډه نه هلک کړې ده او ځکه یو حدیث کې راځي چې په ځمکو کې بدترین ځمکه چې د الله بدي شي هغه د څه ځمکه ده د بازار او خوښه ځمکه د الله هغه د جومات ځمکه ده ما خبره دې پوره واخیسته چې لاړ شه دې بازارونو کې وګوره څنګه پکې دا زنانې شتي که نه شتي ځکه زه اکثر دا خبره کومه زه یم نن سبا چې کومې بورقې راوتې درې زنانو ده د دې دپاره بله بورقه پکار ده چې دا بورقه پکې پټه شي د پردې پرده پکار ده اوس سړی څنګه د پردې پرده پکار ده دغه بورقه دا نن سبا چې دا زنانه اکثر استعمالوي کپړه به یې نرۍ دننه بدن ښکاري کپړه به یې هغه پړقېدونکي درېیمه له پاسه ورپې غمي لګېدلي زینت او ډول ټول ښکاري څلورمه لنډ او تنګ او په اوږو باندې پرته د سړو دی په شان دا د کوم ځای حجاب دی او بیا یې داسې د پوزې د سر نه داسې کپړې ته وکړي هغه ته داسې خبرو کې په قصې کته ولېږئ دا ټولې هغه زنانې دي چې مائلات ممیلات په خپله کږي دي او نور هم کږوي او کور کې د دوی چې کوم سړي دي خو سړي دي نه سړي به ورته لازم وایي مجبوره یو هغه سړي دا وایي نه چې الحمدلله زمونږ کور کې شرعي پرده ده وایي دا جنکۍ چې بار ته ځي ډولو پټۍ اچوي په سر د زنانو بورقې داسې د درنو د مؤمناتو الله څه وایي یا ایها النبي دې آیت ته غوږ کېدی ښه اے پیغمبره قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين شروع د پیغمبر د بیبیانو نه کړې ده بعضو ته موږ نصیحت وکړو تا ته زموږ دا ښځې دي چې ورانې ښکاري څه الله وایي پیغمبر خپلو بیبیانو ته ووایه ولې د پیغمبر بیبیانې پاکې نه وي څه هغو د ځمکې په دې مخ باندې پاکې زنانې وي وی اے پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته او د مسلمانانو دې ښځو ته زمونږ دې ښځو ته څه امر دی واوره یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان دې له پاسه رواچې غټې غټې صادرې یالله ولې څه ناشنا خبره یې کړې ده ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين دي آیت په تفسیر کې علماو ډېرې خبرې کړي خو زه درته یوه کوم په دې زړه به دې ولګي الله وایي ووایه ور دوی ته چې او د خپلې ښځې ته ووایه د خپلې لور ته ووایه مسلمانه د خپلې مور ته ووایه د خور ته دې ووایه د ترور ته دې ووایه وایه په ځان باندې غټې غټې صادرې راواچوئ ولې ورته وی الله وایي چې وپېژندلی شي چې دا د دروند کور ښځه ده ذلک ادنی ان یعرفن وبه پېژندلی شي چې دا ښځه د کوم کور ده د دروند کور ده که خپل عزت جوړې نو ووایه خپل کور والو ته چې شرعي پرده کوي دا نن سبا چې کوم بورقې راوتي دا ګورې شرعي پرده نه ده ګورې دا کومه بورقه چې په دې اوږو باندې پرته او دا لنډې او تنګې او پنسې پکې ښکاري سړو ته به وایه لکه پنسې بره ساته پنسې بره ساته او د دغه به کته راځي او دا ښځې یونې چې وینې بورقې بره ټول هغه شپې او پرتوګ او پنسې او هر څه یې ښکاري نو د ښځو پنډۍ ښکاره شوې او د سړو هغه څه شوې پټې شوې کومې چې ښکاره کېده په کار دي هغه پټې شوي دي یو لږ ما سره سجي کې ناست نو د پنسې بلکل د خپې پکې پټه وه د نوکونه پکې هم پټ شوي ما ورته نصیحت وکړو وروره دا پنسې لږې بره کړه ویل نه نه دا د خپې نه ویښته ښکاري که نه وایي نو به ښکاره دي شي د خپې ویښته ولې څه چل دی ښکاره دي شي د خپې ویښته دغه د ښځو حال دی چې بدنونه پټول پکار دي هغوی ښکاره کوي او تا ته شریعت وایي چې دغه ځای ښکاره کوه ته وایې نه دا ښکاره کېږي ویښته دي داسې خبره شو نو وادي چې زنانه غټې غټې صادرې چې پته ولګي الله څه وایي فلا یؤذین څوک به یې تنګوي نه الله اکبر څوک به یې نه تنګوي په بازار کې یو زنانه روانې غټه بورقه یې چولي یا هغه زمونږ زنانې چې هلته کلي کې هغه ټوپۍ والی یا د دې عربو زنانو هغه بورقه
کوم چې به یې سر راچي په برقو کې صحیح برقه چې شریف پرده به یې کېږي هغه د دې عربو هغه برقه ده کومه چې به د سر له پاسه راچي وجه دا ده بعض وایي چې زموږ د زنانو هغه ټوپیواله برقه هم ډېره مزداره زه منم هم ښکلې پرده ده خو په هغې کې د لاسونو ځای نه وي نو اکثر چې دا زنانه ماشوم راوچتوي یا ګاډي ته خیږي یا سړي نه کوزېږي نو هغه راوچته کړي نو هغه کپړې ښکاره شي که نه داسې نه ده داسې ده او د دې هغه چې د هغې کې د لاسونو دپاره ځان له ځای دا برقه شرعي برقه ده اوس یو زنانه دا برقه اچولې ده او لاسونو ته یې دستانې اچولي دي او په بازار کې ګرځي نو دا کوم چې داسې ګډوډ هلکان دا سپک ډچ غونته کې دا په جنکو پسې چې ګرځي دوی یو بل ته وایي دې خوا له مه ورسوئ لکه ولې څنګه نه ورځي ته خو په جنکو پسې راغلی وایي نه دې برقې نه پته لګي دا کیسو واله نه ده او هغه بله چې لنډه تنګه برقه یې اچولې ده او ځان یې ښکاره کړی دوی پسې وایي ښه ګرځي ځکه چې دوی راوتي په دغه مقصد دي اوس یو زنانه د کور نه وځي خوشبو لګوي بازار ته ځي او څه لګوي خوشبو د دې خوشبو څه مقصد دی خو چې په دغه خلکو ولګي که نه صرف خبره په دې ختمومه شرعي پردې دپاره یو څو شرطونه هدایت ساتي او به یې په خپل کور کې نافظ کړي یو ده چې دا برقه به دا کومه چې زنانه چې ټول بدن به پټوي ټول بدن به پټوي دویم په خپله به زینت نه وي چې له پاسه پرې غمي لګېدلي دي او ګلونه پکې جوړ شوي دي او نوي نوي رنګونه پکې راوتي نه نه ساده کپړه به بلکل ساده دریم شرط پکې دا دی چې ښه پیړه کپړه به پیړه چې دننه بدن پکې نه ښکاري څلورم دا دی چې ښه کولاو کپړه به وي تنګه به نه وي پنځم شرط پکې دا دی چې خوشبو به نه لګوي پرې شپږم دا دی چې د سړو د کپړو په شان کپړه به نه وي او نه به د کافرانو زنانو په شان لباسي چې دا اووه شرطونه پکې وي نو دا به یې شرعي پرده ده نو څو نښې شوي په دې درس کې څلور کمې کمې امت کې به بیا شرک پیدا شي ظالمان پولسان یا د ظالمانو ملګري د ظالمانو ملګري او پولسان هغه به پیدا شي خلک به وایي په عامه ځمکه باندې به اسلام خور شي داسې زنانه به راښکاره شي چې هغه به لغړي توغړي او هغه به فتنه وي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم علامات دي هغه به پر روان درس کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين